کتا سو غواړي چې ټول عمر د پاره د مونږه جادو او تعویز اثر نه مکمل محفوظ شو، خلک د پنګ باندې تعویز او جادو کوي او پنګ باندې اثر نه کوي، مونږ د الله تعالی محفوظ ساتي. نو صرف په دریو ځایونو کې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایي کنه، نه به در باندې چا جادو اثر کوي او نه به در باندې چا تعویز اثر کوي. ایک سو نسخ جادوګر یا تعویزګر راشي کنه، ټول نسخ جادوګران چې هغه د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې که دغه جادوګران هم راشي په تاسو باندې جادو او تعویز وکړي کنه، د دې جادو او تعویز به هم په تاسو باندې اثر نه کوي. نو ډیر آسان ترین عمل دی، ډیر مجرب ترین عمل دی. دا تاسو زده کړئ چې کم کم ځایونه کې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایي، بیا به تاسو باندې جادو او تعویز اثر نه کوي. نو دا درې ځایونه دي. نمبر 1 چې کله تاسو دا جامع وباسئ، بعضې خلک ورته کالي وایي افغانستان والا، نو کدا کالی یعنی دا جامع تاسو وباسئ، نو د وستلو نه مخکې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم صرف یو پیره ووایي، دې نه پس به بیا تاسو دا جامع وباسئ، یعنی چې نورې جامع بدلوئ. نو وستلو نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم یو پیره تاسو ووایي. صحیح شو، یو داسې شو. دویم نمبر چې کله تاسو د کور نه بهر ته وځئ، نو کور نه بهر ته وتلو نه مخکې به تاسو یو پیره بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، دې نه پس به بیا کور نه بهر ته تاسو وځئ. دوه ځایونه شول. دریم نمبر چې کله تاسو لیټرین، غسل خانه، واشروم وغیره ته ور داخليږئ، ورننوځئ، نو د ورننوتلو نه مخکې به تاسو بهر بسم الله الرحمن الرحیم بیا پیرا وای، بیا به تاسو غسل خانه، لیټرین وغیره ته ور داخل شئ. نو دا درې ځایونه دي. په دې درې ځایونو کې چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وای کنه، د هیڅ جادو او تعویذ په تاسو باندې اثر نشي کولی. خادل ته بیا بعض خلک دا تاسو کوي چې کله مونږه لیټرین یا غسل خانه ته ورننوځو کنه، او الته مونږه کپړې بدلول غواړو، نو چې لیټرین یا غسل خانه واشروم نه بهر یو پیر بسم الله الرحمن الرحیم وایو، او الته بیا مونږه کپړې وباسو په لیټرین یا غسل خانه کې دنه، نو آیا بیا به دنه دوباره بسم الله الرحمن الرحیم وایو او کنه به وایو. نو بس چې یو ځل تاسو د لیټرین یا غسل خانه نه بهر تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وویلې، پس دا کافی ده. په لیټرین یا غسل خانه کې دنه بیا چې کله کپړې وباسي کنه، دلته بسم الله الرحمن الرحیم ویلو ضرورت نشته دی. صحیح شو. نو بس دا یو څو خبرې به زموږ عزتمند امید دی چې په دې وظیفې په دې عمل باندې تاسو پیښ وي. که بیا به کې تاسو ته خبرې ستاسو خیر د کمنټ کې تاسو رابطه کولای شئ، زه به ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم، تاسو په فکر خدا عمل ضرور زده کې زموږ عزتمند په دغه درو ځایونه کې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو وای. نن سبا د دې ډیر زیات ضرورت دی. هر انسان د دې د وجه نه ډیر زیات پریشان دي چې په باندې خلکو تعویذ کړي دي، جادو را باندې کړي دي، نو کتر باندې بیا هر قسمه جادو تعویذ کوي، اثر به در باندې نه کوي. کله درو ځایونه کې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ویل شروع کړئ. صحیح شو. نو په دې باندې په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا عمل زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساتم. دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.